شو ده بخير. میخوایم به نیم و به سالری چی شود؟ ریکارد اینورت کنیم. دیزاین تکست باکس. text 0 text 1 save record. نور اما خبر داخل دیگه کلش امو کا پاس یک چیز است که براتون نشان بدم. سایز سکند کلان اوکی do seminar run SQL space insert into EMP. این شما باید مشخص کنید که به کدام کالم شما ریکارد اینجا کنید. بلکه تاسو باید مشخص کنید با امپلای نیم و با سالری. صحیح شد؟ نه کنه اول باید تو مشخص کنید امپلای نیم تا و سالری تا. حالا شما میتونید values پاس text 0 text 1 خلاص. Do seminar set warning of چی مانا؟ چیز که warning می تبرا چه؟ warning نیست. تو فایل سابقه مطمئنه که نه مطمئنه. خب خبر داشت. تو وایس تو مطمئنه که. اینجا کریم ماشیسی است. اینجا که ببینیم. صحیح شد؟ دا تاس پیدا کنیم ویژه باشی که میتونیم. نه هغه تاسو کړه پیغو زیات وخت لګیږي په دې باندې دا کارونه ډېر کړو چې لیکل کړو خو بیا نو اصل بخي فکر کې راځي یاد مې ورکل کریم کوي ورکل دی ویلای څومره دی ویلای شلې کار پانتون کې دلته خاص ډی آی ټی کې وسره وخت د سړي کې یو څه لکه دا سیف ریکارډ چې کوسه دا ریکارډ او دا سیلری چې کومه دا خو بنتوري بیا وسره پاکې به پدې کې خو اتومات به ته پاک شي یا ما سټیبل پروډکشن مینس خالی پرې ما خلاص چې کله دې ریکارډ کې کو اتومات هغه صدا ما سټیبل پروډکشن خالی text 0 is equal to خالی text 1 is equal to خالی text 0 dot shift focus कर्सर دې چیرته په text 0 کې دا اوسم تمام چه؟ او نو صبر چی وای زبر د خدای درکړی سره خواته وړای خو امروز چی می باشه how to create password and how to change it ډیره مهمه خبره صحیح چې تور پاسورډ جوړ شو او چې تور ورا چې شو چینج شو ببینید اول شما یک تیبل باید جور بکنید خوب دقیق ببینید اگر کدام یه سوال داشتید پرسان اینجا پاسورد نام تیبل چی شد؟ تیبل 1 و دمی تیبل 1 پاسورد چی میکنید مثال افغان چی شد؟
نسخه ورته ګورئ ښه. اول خو میایم از این EMP تیبل یک فارم جور میکنم که باز در این چیشم چی ده تیویلی چی هندوستان کې مې ویلې ده که کونجه کې ویلې ده څه خو ورته ویلي اشکول درس یې درکړه اورېدل څه خو یې ویلي فارم یو نه ده ویلی ښه ولې زده کېدی نه خپله ما درس ورکړی دی ښه فارم یې زده کړی چې هغه یې زده کېدي نه په همدې خاطر باندې فارم او ریپورټ مې صرف اسکیول باندې هغه هم تر 2 بجې کړی وم تر 2 بجې شپې په 2 بجې مې پلانونه کوم اوس خلکو ته وایي چې ما په هندوستان کې کړی نه اسانه ده پاسورد باید داده شوه عامی چی شوه وارد شوه خب این تیبل که شما جور کردی نامش چی است؟ تیبل و نام کالم چی است؟ افغان نه نام کالم پاسورد است و ویلیوش چی است؟ افغان است شما بیا یک خالی ساده فارم جور کنید خب کوشش وکړئ ښه یک چی جور شد این را ما رن میکنم همه چیزایش هم پاک میکنم چیزی چیز هم ضرورت ندارم این شما در پراپرتی خوانده بودی که در کجاست آتو سنتر در سنتر باید باشه ای باشه خب ولی که ما رن میکنم نه بارڈر باید وی 10 باید وی بس خب اینجا ببینید add existing field show all tables در کدام جا بود؟ امی پاسورد بیارد صحیح است یا نیست؟ ایرا یک ختم شد و ایرا هم یک ختم شد دیگه میفهمی خوب کس میبینه چه؟ خب خیر آل ببینیم این تکس باکس آل انتر پاسورد ایره خوبش میفهمی از ما کارم خوب میفهمی نام از این تکست باکس تکست وان است مگر در چی میایم در اینپوت ماسک که باید چی شود خب اینجا یک رکتنگل هم میارم خب حالا اینجا بटन میارم حال در زیر از این بटन چی کد میکنم اگر این تکست یک مساوی شد امرای پاسورد اما کالم یعنی اینجا که چیز نوشته میکنی اگر این مساوی شد امرای ویلیوی امو پاسورد کالم که بود
ګورې پوه شوې که نه که چېرته د دې ټکس باکس معلومات او د هغو ټکس باکس معلومات یو شی وو نو ته بیا لاګین شه صحیح ده ببینې اول خو لاګین شه باید اگر text 1 dot value اگر value اینجا بودی مشکل نیست صحیح است equal to password dot value password چی است از تیبل که ما کالم آورده بودم اون کالم بنامه چی بود او کنه خو یو کنه که چیرته دې پاسورډ ویلو او د ټیکسټ ویلو سره مساوي و دین چینج ته خلا نه ده کنه چینج ته ډېر وخت ولا وشي کاغه من چینج کو کنه او نو بیا خو نشي کېدای کنه هغه به تور کوي کنه په کوم شرط خبر د زرا اعظم do similar open forum name forum emp else if agar text1 dot value not equal to password dot value then एक सादा मैसेज बिकती के sorry your password is not valid बराबर हम चीज your password is not valid there are some AFGHAN what seconds صحیح اوس که چېرته زه راسم مثال د دې ټیبل دغه پاسورډ چې کوم ده یو دوه څو شو یو دوه اوس که دلته څوک افغان ورکوي نه کېږي ځکه برابر نه دی که نه دلته به چی ورکوي یو دوه بیا به لاګین کېږي خو ما میخواهم که او پاسورد از اینجا تغییر شود نتیجه باید تغییر شي چیزی باید چیزی او text1 dot set fox وقتی که پاسورد غلط باشه در text1 که سرچ شو اتومات بیای خب change صحیح است आम्ही टेक्स्ट बॉक्स असतो एक टेक्स्ट बॉक्स निघा मिळाला तीन जबाब दिया कॉपी पेस्ट सो आहे नाम as e should current underscore password नाम as it should current password نام از این چی میشه؟ نیو اندرسکور پاسورد و نام از این چی شود؟ کانفرم اندرسکور پاسورد خب این هم چی شود؟ سوری کرنت پاسورد یا اولد پاسورد یا خبر ده هم نیو پاسورد او انتخاب مگر وقتی که ای کلیک میکنم ویزیبیلیتی چی باشه صحیح است این خب باید نشان نده چرا نشان نده نه چرا ما ویزیبل چی کردیم چرا پاک شد چرا مثلا سر اگر چین میفهمی خود اساسی میگه که فلسفه میشه کار نمیکنه فلسفه خوب میفهمی وقتی که ما کلیک میکنم او چی شود current underscore password dot visible equal to true صحیح ده new underscore password dot visible equal to true او confirm underscore dot visible equal to true یک چیز دیگه همین ضرورت است یک بटन
to change. نام از این کماند چی است؟ اینجا میبینم کماند 12 و این کماند 12 هم باید نشان نتا اینجا میایم وقتی که باید کلیک بکنم کماند 12 هم چی شود؟ کماند 12 دات ویزیبل ایکول تو او کرسر در کدام جای باشه؟ current underscore password dot set focus. چینج میکنم کلیک میکنم اوس به اول تا نه کرنٹ پاسورډ غواړي که چیرته تا کرنٹ پاسورډ صحیح و نو بیا به تا پاسورډ په دې شکل باید چینج چې کدا دواړه سره صحیح و اصلي دلته ورکه احمد دلته ورکه جانان صحیح ده کنه خب حالا بالای از این چینج کلیک میکنم خوبش میکنم اگر current underscore password dot value equal to password dot value یا مثال not equal to که چیرته not equal to password dot value then سمعنا current password که داره چیزی که داره مساوی نمی‌کنه خب که چیرته اگر current password که وقتی که شما پاسورد تغییر میکنه اسم شما current password میخوره آگامی current password و امرای پاسورد صحیح نبود دین چطور شد یک مسیج بدی sorry you cannot change password your current password is not valid یه گپ خو خلاص شد اولی را ایندیک میکنیم که صحیح است یا نیست خود چینج میکنم شاید current password باشه شاید change خوش که نیست current password چیه صحیح است خب اگر current underscore password dot value equal to password dot value صحیح است که چیرته دواړه څنګه وو صحیح وو and new underscore password dot value not equal to confirm underscore password dot value که current password صحیح وو خو که چیرته current password تا صحیح وو دا صحیح وو خو دا دواړه سره مساوي نه نو بیا چی وکړه صحیح په پوهیږئ که څه چېرته لګیا بیا یو میسج راکړه sorry your new password doesn't match ښه پې پوه شو صحیح ده اول دا راکړو چینج دا خو اول چې کلیک کوي چینج نو اول خو دغه میسج ورکوي یاره پیغام خیر ده current password هم صحیح سه یادم که یاد گرفتم یا کدو مگر اینجا میتونم که جانم خانجان باز کلیک میکنه چی میگه sorry your new password doesn't work نیست کنه که دوڑا باید یو شوی کنه اینجا سوال میای چرا امی کنفرمیشن چرا میخوایم په وینډوز کې مونږ کتلې دي په هر ځای کې کتلې دا کنفرمیشن ولا غواړي تر راته وایي خطه کې نه تاسو ده زي ده کنه ته د قران وایي ها توفیق شما چیرې کنفرمیشن میخوایم خب ما مطمئن هستم اینجا یک دوسیه پاسورد سابق است ایراد دادم و نه پاسورد چی میخوایم جانم باید باشه ما این پاسورد نه اصلا نام زده سابق کردم تایید نمیکنه دو بار از پیش بخاطر میخواد که مطمئن نیست 102% مطمئن هستم یعنی جانم یعنی این پاسورد میخوایم که پاسورد نوی ما چی باشه جانم همین چرا کنفرمیشن ضروری است بخاطر که کامپیوتر است میخواد که تایید کنه خب تایید مطمئن شما چی میگید
این موردش خصوصا دو زوار معلوم میشه به خودم. یعنی استاد به خاطر اینکه مثلا پاسورد غلط اشتراک کرده باشه دو شابه سیدی بسیار خوب بله. بس تایی شد گپ خلاص شد. اینجا ما احمد نوشته میکنیم دو وقت سوچ ما دیگه جاست اینجا بجای ای چی نوشته میکنیم اصلا نام احمد اینجا بعد ای بیاید خب امکان داره اینجا ای چی شود بخاطر ازی علی وقت که ما اینجا باز پوچه پوشه خب ای را اینجا نوشته کردیم ایران چی میکنیم علی باز شرط میتم اگر این صحیح بود اگر ای امرای پاسورد مساوی بود و ای دوم یک چیز بود باز دو سیمدید رن اسکیول اپدیت کدام ٹیبل اپڈیٹ میکنم ٹیبل 1 set پاسورد equal to پاسورد مساوی شوه امرای از این تکست باکس خب پویگی خدا بس از زنم غلط میگی چه؟ سوک نه خیر آقا زه چې اجازه مې ور اخلم نو هغه باندې دومره اعتبار لرم نو په خپل ځان باندې خلاص مشکل به راځي نو داخله نه ښه ای هم خلاص شد as if اگر current underscore password dot value equal to password dot value اگر current password हमारे password مساوی بود and current underscore ठीक है मात new underscore password dot value equal to confirm underscore अगर मतलब password dot value then tool سره صحیح و then بیا چی وکم do family dot set warning do family dot run sql space quotation update का table 1 set password equal to password مساوی شود امرای چی new underscore password dot خام is equal to mirror new underscore password dot value ये امرای ازی مساوی شود و مسیج باکس یک مسیج هم بگی دانی می نوشته کوئی که your password changed from to new underscore password dot value sorry change to the notification and new underscore password dot value the new password چی وی هغه درته وخی چې تاسو پاسورډ دې ته چینج شي خو current underscore چی وکم text 0 dot text box نوم چی شي text 1 dot set focus کرسر چیرته تلل شي text 1 ته او current underscore password dot visible equal to false visibility ختم شي password dot visible equal to false confirm underscore password dot visible equal to false command dot visible equal to false بس نور چی نه خلاص روزانه پاسورد زمون چی ده دو لازم چینج کا پاسورد کرنٹ پاسورد چینج کی نه چینج کی ښه یو دا خو مرګ احمد دا اوس غلط ده چینج کی نه چینج کی او کدا دوه صحیح سي بیا چې کوم یور پاسورد چینج ټو احمد کې کوم نو اوس به دا دوه کار نه کوي اوس لاګن کېږي کار نه کوي اوس به چی کار کوي ښه اوس به احمد کار کوي څومره آسان تو خندا میکنی نو آسان خواست زمین چی مشکل بود کدام جایش مشکل بود
چې وګورم کې پوه شئ څه صحیح وای استاد د خو نیو پاسورډ ورکړو کنه ځکه کار مو صحیح دی نیو کې مونږ غواړو چې هم لیټر وي هم استاد ځکه دوه نمبر یې ورسره نه وي هغه پاسورډ چینج نشي څه شی لکه لیټر وي کنه استاد باید نمبر هم ورسره وي که لیټر وي او استاد لکه دوه نمبر یې ورکړي لکه یو دوه کنه بیا دې چینج شي که نمبر دې پکې نه چینج نشي ښه که ته وایې چې داسې پاسورډ وي چې یو پاسورډ کې نمبر هم وي ښه خبره ده سوال باندې پوه شو سوال خوبم از خوبم نیست خوب به خاطر است که یک سوال از بعد است و خوب به خاطر چی نیست که اینجا یک فانکشن ضرورت است که خیر بهتون کار میکنم مطلب از این است که وقتی که شما پاسورد میتی پاسورد نو دمو باید نمبر هم باید باشه مکس باید باشه صحیح است نمبر هم باید باشه دلته اوس څو فانکشن دي هغه فانکشن ما تاسو ته کار نه دی کړی ښه ګورئ خو سوال ده خو خیر یه ټکس باکس است اینجا میارم نام ټکس باکس هر څه کې است برای معلوم میشه ټکس زیرو است if is numeric قوس text 0 دا value قوس دی is numeric معنا نمبر که چیرته په دې ټکس باکس کې موږ نمبر لیکلی و صحیح ده نو ټکس باکس this is number صحیح else if که چیرته not is numeric قوس text 0 دا value قوس دی که چیرته په دې کې تاسو نمبر نو لیکئ نو میسج راکړه sorry there is no number in this text box مثال درته خلاص اوس راځم this is number او که چیرته ولیکئ چې مثال sorry this is not ګوره کمپیوټر وپېژنده چې په دې کې نمبر ده او ټکسټ نو دا فنکشن چې دا فنکشن ما تاسو ته کار نه کړی نو په دې خاطر باندې نو دا هم یو ښه سوال ده صحیح ده یاهو آی ډي جوړوي دا ښه خبر ده نو په دې کې اوس به ته کار وکړم نو خوشحال نه هغه خو نه ده خو خیر وبشي وړه خبره خو دا نور شي خو پوه شوې که نه ټول ښه دا ګوره دا فنکشن دي ګورې ټولې ښه ښه که چېرې داسې و داسې که داسې و داسې can password equal to any password equal to not equal to صحیح ده sequence can password equal to else که چېرته current underscore password dot value not as numeric house else if consider not as house consider current underscore password dot value house then box sorry you must enter either one number صحیح ده plus plus هاتي search you change دا خو په کرنٹ پاسورډ کې کړو کنده به چیز کې ورشي تاسو هم څه نه وایي کنه یار
شي دوه کرنټ والا. دوه کرنټو ها نه سره ګډوډ هم کړم داسې سره ګډوډ کړم ها این سیف کړم صحیح ده نو کنه یار صحیح ده کلیک ها احمد دلته اوس نمبر باید پکې وي صحیح سره سر یو مس انټر ایدر ون نمبر نو دا هر څه امکان لري کېدلی شي خو دا د چې دا تاسو د موضوع نه یو سوال باندې خاطر تاسو کوم سوال لرئ خو همون یک گپ است شما اون جواب میتونید که از تکست باشه مثل که شما پیشتر فانکشن دیدید از نمبر شما از تکست فانکشن هم دارید هم از نمبر باشه هم نه او خو کار میته اگر شما اینجا چی بودی هر چی که بودی خو کار میته او مشکل نیست ابیش میتونه با دیفالت ابیش میتونه صحیح است خو این سوال از این بود که خامخا باید نمبر نمی باشه بس دا ډیر غټ کار ده خو چې په پوه شئ چې